خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات دوه استعدادونه د یارداد لالا ویډیو خو تاسو مطلب په چینل باندې مخکې هم لیدلې وه ډېرو خلکو لیدلې وه او مطلب ښه کمنټ راغلي دي همدارنګه یو بل تن همت شباب د دې استعداد به نن تاسو ته ښکاره کوو په اول سر کې بخیر علیکم سلام یارداد لالا ستا ویډیو باندې مطلب ډېرو خلکو مطلب خندلي وو خندا یې کړې وه خوشحالي کړې وه باقاعده کړې وه تاسو اورېدونکو ته یو مطلب لیدونکو ته څه ویل غواړي انشاءالله دې خلکو لیدلي دي او بیا به یې ګوري انشاءالله او زه به د خیره کوشش کوم چې د خپلې ویډیوګانې د خوشحالۍ دپاره جوړ کړم او نن خو د خیره سره تاسو چینل هم جوړ شو د لالپورې دپاره نو هغې دې مبارک وي ستاسو مبارک وي هغه انشاءالله راتلونکي اختر کې د خیره اختر په ورځ باندې به تاسو نوې نوې کوم دغه چې موږ جوړوو که نه ویډیوګانې هغه به تاسو کوئ انشاءالله تاسو څوک موږ هغه انشاءالله د نورو ځایونو به زموږ ویډیوګانې ښایسته بالکل او دا یو مطلب دغسې خلکو دپاره یو لاسنیوی دی مطلب زموږ هغه ملګري هغه دوستان چې په خارج ملکونو کې دي او دلته په وطن کې څوک دي او هغوی چینل یې جوړوي د هغوی چینل یې در سره وګورئ سبسکرایب یې کوئ تعقیب یې کوئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ تر څو د دوی لاسنیوی وشي او دلته په وطن کې دوی ته یو څه زمینه سازي برابره شي نو د ټولو خلکو نه ډېره ډېره مننه خوشحاله دي او بیا هم تاسو ته د چینل مبارکي وایم او اوس خلکو ته د یو څه خبرو جنګ جوړېږي تاسو یو سلام ورکوئ د خیر چې موږ چینل شروع کړو بیا به هغه تعقیبوئ نوی استعداد ښه د دې استعداد نه به تاسو نه خبر دا کیمرمین دې لږ مخکې شي محبت راځه راشه ډایرکټ دا راولې که نه او بس صحیح شي بس دې مرکزي نه ښه ما یارداد هم چې پکې راشو نو همت شباب د دغه تمثیل د دغه استعداد او د دغه پوهه او ځیرکتیا راځئ د دې نه اورو لکه شباب صاحب اول په خیر راغلی ډېره مننه تاسو ته ستاسو د دغه چینل لیدونکو ته ټولو ته د زړه له تله پښتانه او درانه سلامونه وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ ډېره ډېره مهرباني د خلکو ته مطلب مونږ صفت وکړو خدای دې وکړي چې اوس مونږ پکې ناکام نه شو څنګه د رکشې غوندې ونه درېږو یا انشاءالله مونږ به مخکې ځو ټیلر غوندې تمثیل به څه وړاندې کیې داسې تمثیل به داسې تمثیل وړاندې کوو چې یو کس دی یوې جلۍ سره یې مینه دا خبر نه دی هلته له پلار په ماشومتوب کې بله دا لکه تا غوندې کانه بوس شوی زه مهرباني زه لکه ریډي چې پکې شوي تمثیل څه په دې ډول دی ګوره غوټۍ زه ستا خبره منم خو دلته اوس زه خپل مور او پلار نشم پرېښوستلی که دوی زه پرېږدم نو دا زما ناکامي ده ځکه چې دا غونډ خلک دا د پښتو ملک دی دا د پښتو وطن دی دا خلک به څه وایي چې دی د یوې ښځې لپاره مور او پلار پرېښوستو دا د پښتو وطن دی زه منم ستا خبره چې ما تا سره مینه کړې ده خو زه د دې نه نه وم خبر چې زما پلار ما ته په وړوکوالي جلۍ کړې ده زه په وړوکوالي بند شوی یم ګوره داسې ده چې ما له تا سره مینه کړې ده دا خبره دې رښتیا ده خو زه څنګه وکړم ماته کړم پښتو ته ونه ګورم د پښتو رواجونه مات کړم هغه څه وکړم چې څه په پښتو کې نه دي راغلي ګوره که تا پرېږدم نو ژوند مې تباه کېږي او که هغه پرېږدم هم ژوند مې تباه کېږي ځکه چې زه په پښتو زه د پښتو په سیمه کې ژوند کوم زه یو پښتون یم او زه هېڅ نشم کولی زه اوس یو داسې کار وکړم که زه داسې کار وکړم نو دا به زما لپاره ډېره بدنامي وي زه څنګه وکړم پرېږدم هغه ګوره غوټۍ د خدای لپاره نور دې زړه صبر کا
نور دې په زړه باندې صبر تیږه کېږده. ګوره زه نشم کولی چې له تا سره مخامخ شم، زه نشم کولی چې له تا سره یو ځای شم، ځکه چې زه د پښتو په زنځیر تړلی یم، ځکه چې زه د ماشومتوب نه موږ پښتانه دغه کار کوو چې د خپل بچي د وړوکوالي د غټوالي غم نه کوو، خو صرف چې څه وخت مو خوښه شي خپل بچي ته بس ښځه کوو. ګوره هغه وخت خپل بچي ته ښځه وکړه چې کله د بچی په ښه او بد پوه شو. د خپلې لور څخه پوښتنه وکړه، د خپل زوی څخه پوښتنه وکړه. غوټۍ له موږ څخه دغه حق نه دی پوښتل شوی، موږ له دغه حق قرضدار یو. خدای ته وګوره زه نور داسې نشم کولی، دا د پښتو ملک دی غوټۍ. که زه داسې وکړم چې مور او پلار پرېږدم او تا واخلم نو ما پورې به خلک خاندي، او که هغوی اخلم هم نو ستا د مینې پور را په غاړه کېږي. زه منمه چې تا ما سره ډېره مینه کړې، زه ستا د مینې پوره وړی یم، زه ستا د مینې پوره وړی یم. څنګه چل دی مسلمانانو؟ ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. شواب زه تاسو نه مننه، یاداد خان لاله تاسو نه ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.